السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې نن تاسو سره یو ډول خواږه چې ډېر کم وخت کې جوړیږي او ډېر مینوال لري جوړول در وښیم. دې خواږو ته شیرخرما وایي. دا د هندوستان او پاکستان یو ډېر مشهور خواږه هم دي. د دې خواږو دپاره به اول وچه میوه لکه بادام، کاجو، پسته هر یو چې درسره وي او یا هم هر یو مو چې خوښیږي هماغه میده کړئ او خرما به هم په دغه شان چې ګورئ دغسې میده کړئ. دا به بیا یو څنګ ته کېږدئ. ورپسې به یو کړاهي یا هم دیګ په منقل کېږدئ. 2 یا 3 غټې قاشقې په اندازه کوچ یا هم زیړ غوړي پکې واچوئ او پرېږدئ چې ویلې شي. دا خواږه بعضې خلک غوړیو سره هم جوړوي، ولې زما د غوړیو خوند پکې نه خوښیږي. بیا به میده شوې وچه میوه سره د خرما هم پکې واچوئ. 2 دقیقو دپاره به یې سره کړئ. وچه میوه تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پکې واچوئ، لکه 3 یا 4 غټې قاشقې په اندازه بادام، هماغومره کاجو، تقریبا 8 دانې خرما. بیا به د یوې پیالې په اندازه مینچې هم پکې ور اضافه کړئ. که مینچې مو تیار سره شوي وي نو بیا یوې دقیقې دپاره سره کړئ. که سرې شوي نه وي نو وچه میوه ترې لرې کړئ. اول دا یو څو دقیقو دپاره سرې کړئ چې رنګ یې دغسې طلایي غوندې شي. بیا به 1 لیټر شیدې هم پکې واچوئ. دا ټول مواد به سره ګډ کړئ. دیګ به بیا همداسې یو څو دقیقو دپاره وښوروئ. ورپسې به 3 غټې قاشقې په اندازه بوره، نیمې وړې قاشقې په اندازه هل هم پکې واچوئ او دا به هم ورسره مکس کړئ. بیا به 2 غټې قاشقې کانډنس ملک هم پکې واچوئ چې دې سره یو ډېر خوندور خوند وباسي. په آخر کې به یوه غټه قاشقه کیوړه واټر نه هم واچوئ. البته دا استثنایي دی، ولې دې سره ډېر ښایسته بوی وباسي او دا تاسې کولی شئ هندي او افغاني دوکانونو نه لاسته راوړئ. دا به بیا اوس تقریبا 5 نه تر 6 دقیقو دپاره جوش کړئ. منځ منځ کې دیګ وښوروئ تر څو بیخه ونه نیسي. بیا به منقل ګل کړئ او دا شیرخرما به یو بلې کاسې ته واړوئ. بیا به یې پرېږدئ چې لږې یخې شي. دا چې کله لږې یخې شوې بیا به مو که غوښتلو نو کولی شئ لږ نور وچه میوه هم پرې واچوئ، لکه پسته، بادام، کاجو او وغیره. او یا هم کولی شئ د ټول نه فقط یو واچوئ، ضرور نه دی چې ټول وي. دا چې نور نه معلوم دی چې دا خواږه خرما نه جوړیږي نو په آخر کې لږ میده شوې خرما هم پرې واچوئ. لا ښایست دپاره به لږ د ګلاب وچې پاڼې هم پرې واچوئ. اوس نو یې کولی شئ د فتن نوشجان کې او یا هم یو څو ساعتو دپاره یخچال کې کېږدئ چې ښه صحیح یخ شي او بیا یې نوشجان کړئ. دوستانو هیله ده چې د نن ورځې ریسیپي مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.